السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي تاسو ټول برابر کړو او جوړ شئ. مرګرو په دغه ویډیو کې تاسو دروشایم چې تاسو څنګه کولای شئ په واټساپ کې د انګلیسي میسجان پښتو ته ترجمه کړئ، په میسنجر کې د انګلیسي میسجان پښتو ته ترجمه کړئ، همداشان د مرګرو د پښتو میسجان انګلیسي ته ترجمه کړئ. مرګرو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. مرګرو چې تاسو زما په یوټیوب چینل کې نوي یاست او تر اوسه پورې مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زما د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي. مرګرو دې به تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی دی او له پلی سټور څخه هم انسټالولی شئ. دلته تاسو مرګرو د پلی سټور په سرچ کې ولیکئ چې یو ډکشنري، زه ورته لیکم یو ډکشنري. مرګرو دغه اپلیکیشن دی ما وار تر مخه انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. مرګرو 4.5 ریټ ته د دې اپلیکیشن مرګرو. نو مرګرو دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. دغه اپلیکیشن دی مرګرو. مرګرو په نو واچ کړه تاسو دغه اپلیکیشن نه خلاص کړئ. د اپلیکیشن ډسپلی په دې ډول راځي. په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، په نیکسټ به کلیک وکړئ مرګرو، او په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. په سټارټ په کلیک وکړئ مرګرو، یو اعلان پرې راځي. دغه اعلان به تاسو سکیپ کړئ مرګرو. دغه اعلان سکیپ کوم مرګرو. کله چې اعلان سکیپ کړئ مرګرو نو ډن به ووهئ. ډن څخه وروسته مرګرو یو څو مهم سیټینګونه چې باید هغه تاسو په دې کې ترسره کړئ. لومړی مرګرو انګلیش ټو انګلیش، دغه به د انګلیش نه پښتو ته واړوئ. لاندې به راشئ او پښتو به ته انتخاب کړئ مرګرو. نو زه لاندې راځم دوستانو، پښتو ته انتخابوم. دغه د مرګرو پښتو دا ډاونلوډ نشان باندې به کلیک وکړئ او په دغه سرور خطه باندې به کلیک وکړئ. دغه د ډاونلوډ سټارټ شو دوستانو. لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه ډاونلوډ پښتو ژبه ډاونلوډ شي. ډاونلوډ روان دی دوستانو. دغه دوستانو ډاونلوډ شو. دې څخه به وروسته مرګرو تاسو شاته لاړ شئ، بیک به شئ او دغه ځای کې به ورته پښتو انتخاب کړئ مرګرو. زه لاندې راځم او پښتو ورته انتخابوم دوستانو. دغه د پښتو هغه ورته انتخاب کړه. دې څخه وروسته یو دوه مهم سیټینګونه چې هغه هم باید تاسو په خپل موبایل کې ترسره کړئ. دې لپاره به مرګرو راشئ، په دغه نشان باندې به کلیک وکړئ او په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او په نو باندې به کلیک وکړئ. لومړنی اپشن چې دی مرګرو، دغه دوه اپشنونه دواړه به آن کړئ مرګرو. دغه دواړه اپشنونه هم آف دي، دا دواړه به هم تاسو سره دوستانو آن کړئ. دا دواړه اپشن به دوستانو تاسو آن کړئ. دغه بل اپشن به هم آن کړئ دوستانو. څخه وروسته یو بل سیټینګ دی، هغې ته به دوستانو راشئ، میوزیک ټرانسلیټ، او دغه اپشن به هم تاسو آن کړئ دوستانو. او مرګرو لاندې اجازه به تاسو ورکړئ دغې اپلیکیشن ته. الو به ووهئ. مرګرو شاته به لاړ شئ. نو دوستانو
موږ سره یو ډکشنري فعاله شوله. اوس تاسو درخوایم دوستانو چې موږ څنګه کولی شو په واټساپ او میسنجر کې ملګرو دغه بټن به تاسو آن کړئ. go got it ملګرو دغه به ووهئ. دا لاندې ملګرو got it دا پټه کې چې ښکاري دغه به ملګرو ووهئ او لاندې به راشئ دوستانو او یو ډکشنري دا اپ ته دا به آن کړئ دوستانو او په اوکې باندې به کلیک وکړئ او شاته به لاړ شئ دوستانو. نو تاسو ملګرو بیا درخوایم چې تاسو څنګه کولی شئ انګلیسي میسجان په واټساپ کې پښتو ته ترجمه کړئ. دوستانو تاسو به دغه لنګویج ټو ټرانسلیټ دا به ملګرو تاسو پښتو ورته انتخاب کړئ. لنګویج ټو بي ټرانسلیټ پښتو به ورته انتخاب کړئ. پښتو مې انتخاب کړه ملګرو په دې باندې به کاپي ونیسئ به کاپي کړئ دوستانو ډایرکټ کاپي کېږي ګوره چې کاپي شو دوستانو نو دغه ترجمه شو. او که داسې نه کوئ ملګرو دغه کوچنۍ علامه چې تاسو ته ښکاري دې څخه هم تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره هر میسج ټرانسلیټ کړئ. نو تاسو اوس مو دوستانو په میسنجر کې درخوایم ماته دوست میسجونه کړي دي هغې څخه تاسو درخوایم چې موږ څنګه دا انګلیسي میسجان پښتو ته ترجمه کوو. نو ملګرو کوچنی بټن چې را روانه ده ملګرو دوستانو دغه په دا کاپي کولو سره هم دوستانو تاسو کولی شئ ټرانسلیټ کړئ او که د هغې څخه نه شئ کړی ملګرو دا کوچنی بټن دا به راولئ په دې به ودروئ به ډېر ښه شان سره تاسو کولی شئ چې دا پښتو ته ترجمه کړئ. دغه دوستان تاسو کتلی شئ چې پښتو ته ترجمه شو. دا بل میسج هم زه پښتو ته ترجمه کوم همداشان دوستان دا بل میسج هم پښتو ته ترجمه کوم. نو دوستان تاسو کتلی شئ ډېر خوندور اپلیکیشن دی نو لازمي په خپل موبایل کې انسټال کړئ. هر چیرې چې تاسو ودروئ نو تاسو کولی شئ چې هغه ته ترجمه کړي. دوستانو په واټساپ کې ته بیا هم په ګوګل کې درته ملګرو زه ښیم چې تاسو څنګه معلومات پښتو ته ترجمه کولی شئ. نو زه ورته لیکم کرکټ اینډ پو دوستانو تاسو درخوایم چې تاسو څنګه ترجمه کولی شئ دوستان دلته په ډېر اسانۍ سره دوستانو تاسو کولی شئ دغه کوچنی نشان چې ښکاري ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه په دغه باندې ودروئ ملګرو نو دغه تاسو ته ترجمه کړئ دوستانو. همداشان تاسو کولی شئ دا سلیکټ کړئ او کاپي کړئ د کاپي څخه وروسته اتومات تاسو دا معنا کوي. دوستان کاپي باندې به کلیک وکړئ دغه د اتومات یې ملګرو تاسو ته کاپي کړو. که چیرې ویډیو ملګرو ښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملایو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.